بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د اووم صنف څخه دی چې په 9 صفحه کې راغلی دی. عنوان د درس ده د حسابي افادو د قیمتونو پیدا کول، یعنی یو حسابي افاده څه رقم ساده کوو. البته پوهیږو چې په یو افاده کې شاید تواندار عددونه، جذردار عددونه هم راغلي وي، قوسونه راغلي وي، ضرب راغلی وي او جمع و تفریق راغلی وي. نو دلته په خاطر دې چې غلطي پیدا نشي، غلط کار ونه کړو، لومړی باید طاقت لرونکي عددونه یا جذردار عددونه ساده کړو، وروسته لږ قوسونه ساده کړو او بیا ضرب یا تقسیم او اخر کې جمع و تفریق باندې کار وکړو. که چیرې موږ دغه ترتیب په نظر کې ونه نیسو نو آخره نتیجه به موږ غلطه لاسته راوړو. اول طاقت یا جذر، رفع د قوسو، وروسته له هغه البته ضرب یا تقسیم او اخیر کې جمع و تفریق عملی باید اجرا شي. البته موږ پوهیږو چې ضرب په قوسونو هم ښیي. وخت چې موږ که چیرې دغسې قوس ولرو دې ته کوچنی قوس وایي. کوچنی قوس ښه، دې ته متوسط قوس وایي. متوسط قوس. ښه، دې ته لوی قوس وایي. لوی قوس. ښه، موږ که په یو عملیه کې کوچنی قوس وي، متوسط قوس، لوی قوس وي، له کوچني قوس شروع کوو. اول کوچنی قوس رفع کوو، وروسته له هغه متوسط قوس باندې کار کوو چې دا رفع شي یا له منځه لاړ شي، او آخر کې لوی قوس، یعنی له واړه قوس نه شروع کوو او وروسته متوسط قوس رفع کوو او آخر کې لوی قوس ایسته کوو یا رفع کوو. وروسته له هغه بیا ضرب و جمع و تفریق و نور عملي چې هغه اجرا کوو. نو دلته موږ څو پړاوه لرو. اول جذر یا طاقت ساده کوو، وروسته له هغه قوس رفع کوو، بیا ضرب یا تقسیم اجرا کوو او وروسته له هغه جمع و تفریق. ښه، دلته راځو په یو مثال چې په کتاب کې کار ده. البته کتاب یې نیسو او دا حلوو. ښه، راغلي لاندې حسابي افاده ساده کړئ. لاندې حسابي افاده ساده کړئ. ښه، افاده راغلې چې -6 ضرب د 4 ضرب د 2 په توان د 3 -15 و جمع 9 و جمع تقسیم په 2 و -10. دا به موږ ساده کوو. سوال ښه، موږ ویلو چې اول طاقت لرونکي یا جذردار عدد باندې کار کوو. دا موږ تکرار نوشته کوو. دا 2 په توان د 3 موږ لرو 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 3 دفعې 2 یعنی 2 2 4 8 -15 جذردار عدد و تقسیم دی و -10. وروسته له دا قوس له منځه به مثبت ضرب دی -6 ضرب دی 4 مثبت 4 منفي ضرب مثبت -6 و 4 څلوېښت -4 ضرب دی دلته نوشته کې ضرب دی 8 -15 جمع و تقسیم په 10. اوس ضرب و تقسیم اجرا کوو. دا کېږي 6 2 درې اصل
2 ضرب د 8 14 درې 19 منفي 5 تقسیم د 1 منفي 10. اوس مونږه دا 2 تقسیم مثبت 1 کېږي. 1 منفي 1 سلو 92 منفي 5 جمع 1 منفي 10 پاتې شو. دغه اوس 2 هم علامه عددونه دي جمع کوي. منفي 1 سلو 92 منفي 5 دواړه سره جمع کېږي. منفي 9 و 1 سلو 90 1 سلو 90 نه البته دا منفي 10 هم که جمع کو دا کېږي منفي 10 دا کېږي 10 منفي 200 منفي 200 کېږي. یو مختلف علامه عدد ته تفریقېږي. منفي 200 شپږ نتیجه څه کېږي؟ منفي 200 شپږ. جمع تفریق کولی شو چې کار وکړو. ښه په دې شکل موږ که چیرې ولرو یو بل مثال ورکوو. فرضاً 3 ضرب 3 په توان د 2 جمع 2 ضرب 3 منفي 4 ضرب 2 جمع شپږ. دا توان ساده کوو 9 جمع 2 ضرب 3 منفي 4 ضرب 2 جمع شپږ. دلته اول علامه د ضرب له منځه ځي. طاقت هم رفع که ضرب له منځه ځي. که اول علامه د جمع و تفریق کار وکړو دا 2 رقمه سوال چې یو قسمې غلط ده. څه رقملیږي؟ 9 خپل په ځای دا کېږي 2 ضرب 3 شپږ منفي 7 ضرب 4 28 جمع شپږ. دلته 9 و شپږ 15 مثبت 15 و منفي 28 سره تفریقېږي. 8 15 لاړه 3 دلته پاتې شو 2 2 یو لاړه منفي 11 د دې ځای منفي 11 منفي 11 و شپږ منفي 11 و شپږ منفي و پاتې کېږي ځکه منفي 11 و شپږ له 11 و شپږ لاړه و علامه د غټ کېدل کې منفي و. ښه که چیرې یو نفر داسې کار وکړي غلط ده ځکه اول ضرب له منځه به نه ځي. ګوره 9 په خپله جمع په خپله 2 ضرب 3 شپږ منفي په خپله 4 په شپږ. که داسې کار وکړي دا غلط ده. نو په دې نه ګوره 9 2 11 ضرب 3 ښه 11 ضرب 3 سو د 3 کېږي. 9 ضرب جمع 2 11 11 3 منفي 4 29 29 ضرب 2 3 شپېته 14 شل 203 کېږي. 203 جمع شپږ 209 کېږي چې په دې شکل غلط ده. دا رقم دا روش غلط ده. یعنې څه معنا؟ اول باید ضرب خلاصي بیا جمع تفریق. دلته 9 په خپله نوشته کوو دغه 2 عدده ضربوو منفي خپله نوشته کوو 4 وضربوو شپږ په خپله نوشته کوو. دې مرحله کې ضرب په سترګو نه لیدل کېږي. وروسته لغه جمع تفریق 9 شپږ 15 15 نه چې له 28 نه چې 15 لاړه البته و 9 شپږ 15 له 8 نه چې 28 نه چې 15 لاړه 3 له 2 نه چې یو لاړه یو. دا 28 دا 28 روپۍ قرضداری 15 روپۍ لري 11 روپۍ قرضداری. یا منفي 11 مثبت شپږ 11 قرضداری شپږ روپۍ لري 4 روپۍ قرضداری پاتې کېږي منفي و. یعنې مختلف العلامه عددونه دي سره تفریقېږي. علامه د غټ عدد په مقابل کې کېښودل کېږي. نتیجه چای سو منفي شپږ. که چیرې موږ داسې یو مثال ولرو چې فرضاً ولرو منفي 2 منفي 3 کوچنی قوس منفي 4 3 منفي 2 3 منفي 2 جمع یو لوی قوس منفي 4 دا ساده کړئ فرضاً.
دلته موږ راځو اول راځو کوچنی قوس له منځه بیایو. څنګه؟ منفي په خپله، لوی قوس په خپله، منفي 2 په خپله، منفي 3 په خپله، متوسط قوس په خپله، دا له منځه بیایو. 3 منفي 2 یو ځل منفي 4 منفي 4 له منځه لاړو کوچنی قوس نه منفي 4. دې ځای ته چې راورسېدو 3 منفي 2 یو ضرب منفي 4 سو منفي 4 دا قوس رفع سو له منځه لاړ. ښه وروسته له هغه موږ متوسط قوس له منځه بیایو. منفي خپله، لوی قوس خپله، منفي 2 خپله، منفي 4 منفي 1 منفي 3 منفي 3 ضرب منفي 3 مثبت 9 منفي 4. کوم قوس له منځه لاړ؟ متوسط قوس هم له منځه لاړ. وروسته له هغه موږ نوشته کولی سو منفي 2 و 9 و مثبت 2 منفي 4 مثبت 3. وروسته له هغه منفي ضد مثبت منفي 3 غټ قوس هم له منځه ځي. لومړی کوچنی قوس، بیا متوسطه قوس، بیا لوی قوس موږ هغه کوو، البته رفع کوو او جواب موږ ته راکوي. ښه دلته یو مثال به د تمرین هم ونیسو که چیرې موږ ولرو په دې شکل. په تمرین کې شته نوشته دي چې 2 متوسط قوس منفي 3 جمع منفي 2 متوسط قوس 8 منفي 2. ښه موږ ویلې لومړنی دلته وړوکی قوس متوسط قوس ته دا کېږي 2 منفي 3 و منفي 2 منفي 5 کېږي. متوسط قوس کوچنی قوس رفع سو منفي 3 و منفي 2 منفي 5 کوچنی قوس رفع سو متوسط پاتې سو جمع 8 منفي 2. دا اوس متوسط قوس مثبت ضرب منفي منفي دا ضرب شکل ده منفي 10 جمع 8 منفي 2. ښه اوس منفي 10 و 8 څو کېږي؟ له 10 روپۍ قرضداره 8 روپۍ لري 2 روپۍ قرضداره پاتې کېږي. دې ځای دغه 2 روپۍ بیا له دې 2 روپۍ څو کېږي؟ منفي 4. یعنې له 10 نه چې 8 لاړه 2 علامه دې غټ کېښودل کېږي منفي 2 منفي 2 و منفي 2 منفي 4 کېږي چې نتیجه د سوال منفي 4 ده. البته ښه اول سوال، دویم سوال، دریم سوال، څلورم سوال تاسو د کارخانگی وي. د خدای په امان په مخ هم خست.